د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شکیب الحسن $15,900 جریمه او له 3 لوبو څخه کېنول شوی. سلام، وخت مو په خیر. سمون ټي وي چینل ته ښه راغلاست. د بنگلاديش په کورني ډاکا کرکټ لیګ سیالیو کې شکیب الحسن د یوې لوبې پر مهال 2 ځلې غوسه شو او د لوبسارانو پر وړاندې په احساساتي حال کې 3 واړه ویکټې غورځولي او هم یې لفظي شخړه کړې. په دغه لوبو کې چې د شکیب الحسن اړوند لوبډلې په ټاکلو 10 اورونو کې د 146 منډو هدف ټاکلی و. په دوهمه پاڼۍ کې د مشفق الرحیم لوبډلې چې توپوهنه کوله دا د لوبې په 15.15 اورونو په پای ته رسېدو سره یې د 3 واړه لوبغاړو په سوځېدو 11 منډې کړې وې. د توپوهنې پر مهال د بنگلاديش نوموتی پیلیست لوبغاړي مشفق الرحیم په 12 منډو او شانټو بیا په 13 منډو ناسوځېدلی په میدان ولاړ و. په یوې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې شکیب الحسن د لوبسار سره لومړۍ شخړه هغه مهال وکړه کله چې مشفق الرحیم توپ اچونه کوله او د شکیب په دغه اور کې یو توپ باندې د LBW پراخ اپیل ترسره شو خو لوبسار آوټ ورنه کړ. شکیب د مشفق الرحیم پر وړاندې دغه توپ ترسره کړ چې د LBW اپیل یې پرې وکړ خو لوبسار د مشفق په حق کې فیصله وکړه او آوټ یې ورنه کړ. شکیب د مشفق پر وړاندې ډاډه و چې سوځولی دی خو د لوبسار له لوري د آوټ نه ورکولو په غبرګون نوموړي د لوبسار سره لفظي شخړه وکړه او غوسه شو. دا چې هدف هم 140 منډې و خو د مشفق لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 11 منډې کړې وې چې د باران له امله دغه لوبه همدلته ودرول شوه. د بنگلاديش کرکټ بورډ او د ډاکا پرایم لیګ مسؤلین وایي چې د دې لوبې پر مهال د ټاکل شوي وخت څخه ډیر باران وورید چې له امله یې د DL میتود له مخې د مشفق لوبډلې ته دا لوبه په ګټه ورکړل شوه او پر شکیب نیوکې شوي دي چې ټول اصول یې مات کړي. شکیب الحسن هم د خلکو د پرلهپسې نیوکو په ځواب کې وویل چې له هغه تېروتنه شوې ده چې په دې کار سخت پیمانه شوی او په راتلونکي کې نه غواړي چې ترسره یې کړي. شکیب وویل زه د ټولو لوبغاړو د لیګ د تنظیمونکو او ټولو خواو بخښنه غواړم د یو تجربه لرونکي لوبغاړي له لوري داسې عمل کول ښه کار نه دی خو کله کله داسې انساني تېروتنې کیږي چې زه هیله لرم چې په راتلونکي کې به دا ډول عمل تکرار نه کړم.